قدرمن لیدونکو د ساينس د ډګر علمي څېړنې په راتلونکي کې د بشریت د هوساینې لاره پرانیزي، د ټولنې نیمګړتیاوې په ډاګه کوي او اړتیاوو ته په اشاره د سمون دپاره هڅو ته وخت هم رالنډوي. راځئ د افغانستان دپاره د ساینسي څېړنو د ارزښت او اړتیا په اړه د داسې یوه وړ شخص سره خبرو ته کینو چې د هستوي فزیک په برخه کې د څېړنو زیار ته مټې نغښتي دي. قدرمنو لیدونکو، ډیره خوشحاله یم چې افغان ساینسپوه او د کابل د پوهنتون استاد رحمت الله تنها صاحب موږ سره میلمه شوی دی. په خیر راغلی او هر کله راشئ. ډیره مننه او ډیر خوشحاله چې تاسو لرو. اول خو که تاسو امریکا ته د خپل سفر په باب ووایاست، د دغه پروګرام له لارې څنګه پروګرام ده، څنګه ورته خلک ټاکل کیږي او داسې نور؟ تاسو لیدونکو ته سلامونه. دا پروګرام د IVLP په نامه یو پروګرام دی چې د امریکا سفارت د کلتوري څانګه په ټوله نړۍ کې چې لري، هغوی یو تعداد هغه کسان چې وړي او ځینې داسې کارونه کړي په خپل هیواد کې چې هغه د ستایلو وړي یو ډول هغه عام اصطلاح استعمال کوي یونیکي، هغوی د دې پروګرام دپاره ټاکي. بیا دوی راځي امریکې ته خپل برخه کې د علمي تبادلاتو دپاره اکاډمیک ایکسچینج دپاره دلته راځي. کله چې نوکلیر فزیکس بیا هم نوکلیر خبره کیږي، نو د ټولو پام فرض مثال دغه اتمي بمونو خواته ور اړول کیږي، خو په دې ترڅ کې باید وویل شي چې دا پراخه ساحه ده، ګټې هم زیاتې دي. په دې اړه که یو څه تاسو وایاست؟ او بالکل، دا همیشه هم دغه یو پوښتنه د هر څوک چې وویني درته وایي چې تا نو اټومي فزیک ولې ویل، افغانستان خو اټوم بم هم نه لري. خو دا ستونزه دا ده چې د عامه پوهاوی نه تنها په افغانستان کې، حتی په غرب کې هم عامه پوهاوی د هستوي فزیک په اړه باندې ډېر کم ده. معمولا کله چې عامو وګړو ته راسو، هغوی همدغه د هستوي بمونو، د هستوي وسلو د دې په اړه باندې هستوي فزیک نه خپله انګېرنه لري. خو ساینس پوهان بیا هغه د ژوند د هوساینې او اسانتیاو دپاره کاروي. په طب کې ډېره پراخه کارونه لري، په کرنه کې پراخه کارونه لري، همدارنګه په صنعت کې ډېره پراخه کارونه لري. موږ یې معمولا په دغو برخو باندې ډېر ټینګار کوو. نن سبا هر هیواد په دې لټه کې ده چې د همدغو څېړنو له لارې نورو مثلا اختراعاتو ته لاره پیدا کړي د بشریت د خدمت دپاره. په دې برخه کې د افغان حکومت خدمتونه مثلا خپله څېړنو دپاره څومره بودیجه تخصیص شوې ده؟ په زړه پورې پوښتنه او په زړه پورې ځواب چې هیڅ بودیجه د څېړنو دپاره نشته. د افغان حکومت په چوکاټ کې متاسفانه د څېړنو دپاره، خصوصا د ساینس په برخه کې څېړنو دپاره نه تنها چې هیڅ بودیجه نشته، بلکې لیوالتیا هم نشته ورسره. کله کله هم د موږ خو نه ده ورپام، د ملت هم ټولو نه ده ورپام، خو کله کله چې حکومت ته بل څوک ورپام کړي، بیا اکثره وخت نورو سیاسي او تنظیمي او سلیقوي اختلافونو ښکار سي دغه یو فرصت چې لاسته راځي. نو متاسفانه د افغانستان حکومت په ټوله بودیجه کې یو افغانۍ هم د ساینس څېړنو دپاره نه یوازې حکومت، بلکې د خلکو په منځ کې هم د څېړنو د کلچر په برخه کې باید لکه څنګه چې تاسو ویل د پوهاوي کچه لوړه شي. نو تاسو په خپل کارونه، خپل زیار د څېړنو په برخه کې څنګه پر مخ وړئ کله چې بودیجه نه وي؟ متاسفانه موږ اکثره وخت د څېړنو په برخه کې په بهرنیو مرستو باندې ډېره اتکا کوو، او د افغانستان دولت په داخل کې چې حتی یو بهرنی موږ ته یو فرض که مایکروسکوپ واخلي، یو ډیټکټر واخلي، د هغه دپاره هم یو سیساکټن وي، هغه هم موږ د افغان حکومت چې وغواړو 4 کاله وخت نیسي چې هغه دوران کې ولویږي، بیا په اخر کې وایي چې وروره بودیجه نشته ورته. یعنې یو سیساکټه ته موږ بودیجه نه لرو، ځکه ستونزه دا ده چې یو اراده نه په ملت کې نه په دولت کې متاسفانه د څېړنو د ترویج دپاره نشته. متاسفانه نو علاقه هم له منځه ځي. کله چې دغه حالت ته څوک وګوري، د افغان څېړونکو په باب ووایاست، په ځانګړې توګه د ساینس په برخه کې مثلا تاسې پس له ډېرو اوږدو کلونو نه دغه فعالیت ته مخه کړې ده؟ هو بالکل دا په ځای خبره ده. متاسفانه د افغان څېړونکي هم د حکومت او د ملت له دغه عکس العمل ستړي دي، زړه یې سوړ شوی ده، ځکه چې یو شی، یو کار چې ته کوې، هغه هم د هېواد د پرمختګ دپاره که ستایل کېږي نه، حد اقل باید ونه غندل سي. موږ متاسفانه ځای ځای ګورو چې هم ملت هم د دولت کې ځینې کړۍ غندي دي، در باندې ټاپې لګوي، در باندې تورونه لګوي. نو دا بالکل یو ډېره ناامید کوونکې
کې شرایط ما اوریدل چې به همدغه د هستوي فزیک په برخه کې بل څېړونکی تقریبا 30 کاله مخکې و که څنګه په دې اړه یو څه خاص معلومات بالکل په دې اړه باندې په دغه مضمون کې مخکې دې نه چې دا جګړې رامنځته سي پوهاند صاحب ډاکټر صاحب نظیفي زده کړې کړې وې او ډاکټر صاحب زدران سلطانزي زدران زده کړې کړې بیا د ډاکټر صاحب نظیفي نه را په دې خوا په هستوي فزیک په برخه کې چا زده کړې نه وي کړې او د هغه نه راوروسته بس خدای پاک دا به زمینه ماته برابره کړه. ډېر خوشحاله یم چې زه په دې برخه کې زده کړې او موږ مطمئن یو چې ستاسو په شان ځوان او تکړه ساینسپوهانو په موجودیت سره به دا کار وشي. خو د تشویق مسله هم خورا مهمه ده او هیله لرو چې مسؤل مقاماتو ستاسو دا خبرې اورېدلې خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم. مننه ډېره زیاته مننه.